اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یو ورو پوښتنه کوي چې یو سړی د پردۍ ښځې سره ټلیفون کوي کال یو نیم کال او هغه ښځه هم وت سوي، بالاخره هغه ښځه دته دا وایي چې زه د خپل میړه طلاق اخلم، ستا سره واده کوم. د وی دا څونه ګناه لري؟ محترمه دا ډیره لو غټه ګناه ده او دلته دوه ګناهونه دي. یو خو داسې پردۍ ښځې سره خبرې کول ګناه ده، دا زنا ده چې دی بغیر عذره د پردۍ ښځې سره خبرې کوي، په ټلیفون کې دی دوه خبرې سره کوي. یوه ګناه خو د خبرو سو، او بله ګناه چې هغه ښځه بالاخر دته دا وایي چې زه د خپل میړه طلاق اخلم، ستا سره واده کوم. دا بیا بله ګناه سو. مثلا چې هغه ښځه و دا حال ته راورسېده د دوی دوه په خبرو باندې چې اوس د خپل میړه هغه بېزاره سو، د خپل میړه طلاق اخلي او د ده سره واده کوي. نو محترمه دا دواړه ډېر لوی لوی ګناهونه دي. که د پردۍ ښځې سره خبرې کول دي او بالاخر هغه و دې ته مجبوره کول چې هغه د خپل میړه طلاق اخلي بیا د ده سره واده کوي، نو دا دواړه ډېر غټ ګناهونه دي او په زنا کې راځي. دا دواړه زنا یوازې د فرض زنا هم نه ده. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لاس زنا کوي، پښه زنا کوي، خوله زنا کوي. یعنی په خوله خبرې د پردۍ ښځې سره دا د خولې زنا ده، په لاس وروړل پردۍ ښځې دا د لاس زنا سوه، په پښو تک کول د زنا و طرف ته دا د پښو زنا سوه. نو محترمه دا ډېره لو غټه ګناه ده چې هر څوک په دې ګناه اخته وي باید په اخلاص توبهګاره سي او الله جلاله ته استغفار ووایي. ما علینا الا البلاغ المبین.